یو بابا وفات شو 3 غاښونه د سونې د سرو زرو نو زامن مشوره وکړه چې دی په قبر کې په سونه باندې څه کوي د سونې غاښونه به تیو باسو هسې نه یا پاکستان د 1 لاک نه توله ورړولې توجه امبور او په لاس یې راواغس ګړي قمردین والو سنو په داسې زامنو ونړې او دې مشران ته د سونې غاښونه کېنده په مړونې درنه وباسي توجه دې دپاره یو پیکج ډایرکټ ستا په خوله کې پروت دی دې ته به هم چا نیت کړي چې د چا د پلار یا د مور غاښونه د سونې کله به چې دا اله دا بې غاښونه به زمای توجه امبور په لاس یې راواغسته د دې مړي خوله په ګرانه کولاوي که نه جام شوي د مړي خوله ډېره هغې والا خوله کولاوله د مړي خوله په ګرانه کولاویږي خو ګړي قمردین کې د ژوندو خوله هم ډېره په ګرانه کولاویږي توجه بار نه خلکو اطلاع وکړه بابا رابار کې چې غسل ورکو دفن ته تیار کو زامن یې اواز ورکړه چې صبر وکړې بابا کې ډېر کار پاتې دی مونږ تاسو ټولو کې ښه ډېر کار پاتې دی خلک اطلاع وکړه بابا رابار کې د جنازې ټایم قریب شه زامن یې وي صبر وکړې بابا کې ډېر کار پاتې دی په موږ تاسو ټولو کې ښه ډېر کار پاتې دی دا صرف په 3 ورځو په 4 میاشتو لنډ سم پوره ځان به ورکړي توجه دې وجې نه لوی دولت قرآن دی ووایه لوی دولت اولاد بچي ته قرآن وښایه قرآن اور دې قرآن والا دې ماشومانو والدینو ته الله به کم کریډ عظمت رفعت ورکړي توجه میرے نبی نے فرمایا چاچه اولاد بچو د قرآن په ناظره وښودو ختم یې کړ البسا والداه تاجن یوم القیامه د دې ماشومانو مور پلار ته به الله داسې تاج په سر کي دغه تاج رڼا به د انور د رڼا نه زیاته وي دا رڼا غواړې که نه غواړې که نه غواړې د بچو نه عالمان به څوک څوک جوړوي دا ستا لاس ولې خطې خیرن بچه ته د ډمان جوړی څه عالمان به تې جوړو حافظان به تې جوړو به تې او خیر دی که شوق هم کېږي نو مرکز کې د باجو کورس هم شروع شوی دی راشه توجه یو پکې راپاسېد وی دا چل دی ما زه په خیبر پښتونخوا کې د فزکس کورس منم د کیمسټري کورس منم بیولوژي کورس منم ساينس اور ټیکنالوژي کورس منم فهم قرآن فهم حدیث کورس منم پاک آرمی ټریننګ کورس منم خیبر پښتونخوا پولیس ټریننګ کورس منم ختم نبوت کورس منم خو په خیبر پښتونخوا کې د باجو کورسونه نه منم یو پکې راووت وی باجه به ورته زه خیم ما ته خو نن پته ولګېده چې ته د باجو پروفیسر یې اور